ګرانو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې درس شروع کړمه یا نوې برخې ته درس ورشمه لومړی تاسو مو خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او پنسل پاکونه له خپل ځان سره خپل مخې ته ولرئ. سمه ده؟ آفرین. کتابونه قرار خلاص کړئ، 14 مخکې راواړوئ. درس مو 8 لوست او د لمر ارزښت دی. صحیح ده. مخکې له دې چې درس شروع کړمه لومړی د تاسو نه پوښتم چې په تېره برخه کې موږ څه ولوستل د لمر په اړه؟ آفرین، د لمر ارزښت مو ولوستو. د لمر په ارزښت کې موږ کومې خبرې وکړې؟ نو موږ تاسو ته لمر په کومه برخه کې ارزښت لري؟ آفرین، د ژوند په هره برخه کې. آیا هلته موږ ولوستل که نه؟ آیا لمر یوازې د انسانانو لپاره یا د انسانانو د ژوند لپاره مهم دی؟ آفرین، د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره ډېر مهم دی. ډېر ښه. بل تاسو ته وایم که چیرې لمر نه وی دغه ټولنیز ژوند به دومره ښکلی وای؟ آفرین، نه و به ښکلی ګورئ که نه؟ ځکه لمر د ټولنیز ژوند په ښکلا کې ډېر مهم رول لري. هغه څه چې ډېر مهم دي په ټولنیز ژوند کې چې هغه ښکلا ده، نو د ښکلا په جوړولو کې چې ډېر مهم دي ټول طبیعي شیان لکه نباتات، ونې، اوبه، غرونه، سیندونه، سیمې، هر څه ټول مهم دي. صحیح دی؟ خو مګم د دوی ټولو په ژوند کې بیا چې ډېر مهم دی؟ بیا لمر مهم دی که نه؟ ځکه دوی ژوند جوړوي، دوی ته نمو ورکوي، وده ورکوي. بل موږ تاسو چې ویلي چې په دغه معاصره ټکنالوژۍ کې له لمر څخه مو په څه رقم استفاده کوله؟ آفرین، د برېښنا په تولید کې مثال په مختلفو بخشو کې مثال لکه برېښنا تولیدوو، برقونه لګوو ورباندې، برېښنا تولیدوو، خپلې بیټرۍ په چارج کوو، برېښنا لګوو، اوبه پرې راباسو، برېښنا استفاده کوو. مثال مختلفو برخو کې هر ډول استفاده کېدلی شي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، اوس راځمه نوي درس ته. پښتو مضمون 4 ټولګی د لمر ارزښت 8 لوست او 23 برخه 14 مخ دی. صحیح ده؟ دلته تاسو دا کتاب خلاص کړئ 14 مخ. آفرین. ګورئ چې لیکلي موخه څه شی ده؟ وایي د لمر په ارزښت پوهېدل، چې لمر په ارزښت پوه شو څه ګټه لري، څه ارزښت لري، او د لمر څخه په ژوند کې ګټه اخیستل. دا چیرې دغه د دغه لوست موخه یا د دې لوست هدف دی. صحیح ده؟ آفرین. دلته دغه چوکاټ تاسو وګورئ، د دغه تصویر نه لاندې دا چوکاټ وینئ، دې تاسو وګورئ. کتابونه آفرین، کتابونه وګورئ تاسو خپل 14 مخ کې. ډېر ښه. دلته یې پوښتنه کړې لومړی څه فکر کوئ چې د لمر څخه څه ګټې اخلو؟ آفرین، مخکې ټول ما درته ویل همغې ګټې وي. صحیح ده؟ نور به تاسې هم ورباندې زیاتوئ. ښه، بله پوښتنه کړې وایي که چیرې د لمر رڼا او تودوخه ځمکې ته راونه رسېږي څه پېښېږي؟ آفرین، ټولنیز ژوند به د ټولنیز نظام به څنګه وي؟ تر ډېره پورې ګډوډ وي که نه؟ له ستونزو سره به مخ وي، مشکلات به وي که نه؟ ټول وخت به تیاره وي، رڼا به نه وي، نباتات به نه وي شنه، اوبه به همدغسې نه وي، دغه نور طبیعي ژوند به دومره ښکلی نه وي، انسانان به دغه خپل خواړه نشي تیارولی، نور حیوانات به یې نشي تیارولی، ځکه لمر په ټولو برخو کې ډېر مهم و. صحیح ده؟ آفرین. اوس راشئ کتاب ته مو اول خط. لمر نه یوازې د رڼا او تودوخې سرچینه ده بلکې د څارویو، الوتونکو، غلو، سبو، میوو او انسانانو په ژوندانه کې هم ډېر ارزښت لري. پوه شوئ؟ ګور څه ښې ویل چې لمر نه یوازې د رڼا او تودوخې سرچینه ده، یعنې لمر یوازې د تودوخې دپاره، لمر یوازې د رڼا دپاره موږ نه استفاده کوو. هغه خو دی د تودوخې او د رڼا سرچینه خو ده، خو مګر په هغو سربیره هم څه شي دي؟ په هغو سربیره د څارویو لکه ما چې درته د ټولو حیواناتو، الوتونکو د کوم مرغان چې الوځي، مثال غلو چې مثال وریجې شوې، غنم شول که نه، جوار شول، وربسې شوې، مثال سابو، ټول سابه چې دي تاسو خپله پېژنئ، میوو په ټولو میوو کې، او د انسانانو په ژوندانه کې ډېر ارزښت لري. یعنې د دوی ټولو په ژوند کې چې لري ډېر ارزښت چې لري لمر دی، لکه ما تاسو ته مخکې هم وویلې. آفرین. بل راځئ بل خطا دریم خطا. که د لمر رڼا او تودوخه ځمکې ته راونه رسېږي، که چیرې ښه د لمر رڼا او د لمر تودوخه ځمکې ته راونه رسېږي څه به پېښ شي؟
سیده څه پېښېږي اوس ورته ګورئ. نو انسانان، څاروي، الوتونکي او نباتات مري. وګورئ د ژوند لپاره دومره مهم دی که چیرې د لمر رڼا او تودوخه ځمکې ته راونه رسېږي، انسانان، حیوانات، نباتات، مرغان، یعنې ټول ژوندي موجودات به څنګه وي؟ ومري. نو د هغو په ژوند پورې لمر دومره تړلی دی. نو دومره مهم دی لکه مخکې چې تاسو ته ما وویلې موږ تاسو د ژوند په مختلفو برخو کې لمر استفاده کوو، د هغوی د استفادې څخه ګټه اخلو، خو مګم تر دو پورې چې د موږ ته ژوند پورې تر آخري حده پورې موږ تاسو څنګه دی لمر ډېر مهم دی. که د لمر نه وي نو هېڅ ژوندي موجودات به نه وي. سمه ده؟ آفرین. ښه راځئ ورپسې د مثال په توګه اوس مثال ورکوي. د لمر رڼا او تودوخې د شتوالي په صورت کې غلې، میوې، سابه او نور بوټي زرغونېږي او سمه وده کوي. ګورئ چې لمر و ټول غلې، ټول نباتات، ټول موجودات څنګه وده کوي، نمو کوي، غټېږي. صحیح ده؟ نو چې هغه غټ شول نو څه کېږي؟ ګورئ ونې شنې شوې، فصلونه شنه شول، غنم شنه شول، جوار شنه شول، وربسې شنې شوې او ټول شیان شنه شول. طبیعت ښکلی شو، ونې شنې شوې. ګورئ اوس ښه اوس موږ د دې نه څه استفاده کوو چې شنه شول؟ ښه اوس تاسو راځئ کتاب ته. همدارنګه پوهېږو چې د انسانانو خواړه له سبو، غلو، میوو، غوښو، شیدو، هګیو، کوچو او داسې نورو څخه لاسته راځي. ګورئ نو چې دا چې دومره مهم دي. ګورئ نباتات شنه شول، نباتات چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېر مهم دي، بالخصوص د حیواناتو لپاره ډېر مهم دي. هغه د حیواناتو د خواړه جوړوي. نو چې که د حیواناتو خواړه جوړ کړل، موږ تاسو د حیواناتو له غوښو او د هغې له شیدو څخه څومره استفاده کوو؟ که چیرې حیوانات هغه حیوانات چې غوښه یې حلاله ده، شیدې یې حلالې دي، د هغو مثال هغه یې نه وي، نو موږ تاسو ګورئ د خوړو یوه برخه مو نیمګړې شوه. صحیح ده؟ که چیرې موږ تاسو غنم وکرو او غنم غټ نه شي، ونه رسېږي، جوار وکرو جوار ونه رسېږي، وربشې وکرو وربشې ونه رسېږي، مثال شولې وکړو ونه رسېږي، نور شیان وکړو ونه رسېږي، نو موږ تاسو د خوړو یوه بله لار هم نیمګړې شوه. هغه لار چې تر ټولو ډېره مهمه ده. ګورئ که چیرې موږ تاسو ډوډۍ ونه خورو، که چیرې موږ تاسو نور خواړه ونه خورو، موږ تاسو به ژوند وکړلی شو؟ ژوند په خوړو دی که نه؟ آفرین. ښه راځئ درس ته مو. که چیرې بوټي زرغون نه شي، یعنې بوټي شنه نه شي، صحیح ده، او سمه وده ونه کړي، د هغه څخه حاصل نه شي اخیستلی. همدا خبره ما درته وکړه چې غنم شنه نه شول نو موږ د هغو څخه څنګه کوو؟ د هغو څخه موږ ګټه نه شو اخیستلی. ښه چې غنم شنه نه شول، جوار شنه نه شول، نور شیان شنه نه شول، چې هغه څه چې موږ تاسو په ژوند کې ډېر مهم دي، موږ د هغو څخه ګټه ونه اخیسته. څنګه شول؟ د موږ تاسو د ژوند یوه برخه نیمګړې شوه. ګورئ حتی د موږ تاسو ژوند نیمګړی شو، حتی د موږ ژوند په خطر کې دی. صحیح ده؟ ښه راځئ وروستي پاراګراف ته اول خط سربیره پر دې د لمر په تودوخه ځینې میکروبونه له منځه ځي. اکثره ډاکټران به تاسو کتلي وي ګورئ چې ډېری ناروغانو ته دا راهنمایي کوي، ورته وایي چې تاسو د لمر له وړانګو نه استفاده وکړئ. ګورئ د لمر وړانګې چې دي د هغه ویټامین چې د وجود لپاره یا د وجود د ښه کېدو لپاره ډېر مهم دي، ویټامین ډي لري. څومره ویټامین ډي چې د لمر په وړانګو کې د بل شي کې نشته. ګورئ صحیح ده؟ نو که چیرې موږ تاسو د لمر د وړانګو څخه ښه استفاده وکړو، که چیرې د لمر څخه سم استفاده وکړو، د هغو په ارزښت پوه شو، په دې لوی نعمت باندې پوه شو، موږ تاسو ته به میکروبونه خو به یو وارې مړه کړي وي او تر څنګ به څه شي کړي وي؟ تر څنګ به موږ تاسو ته ویټامین ډي راکړي وي. یو مثال بل درکړم. که چیرې تاسو ډېر وږي وئ، دغه لمر وړانګې چې تاسو په وجود لګېږي، ډېری وخت یو ډول داسې د با انرژۍ احساس نه کوئ؟ آفرین خو کوئ. ګورئ یعنې لمر کې ویټامین ډي ده، د لمر په وړانګو کې ویټامین ډي ده. کله چې ویټامین ډي وي نو موږ تاسو وجود له هغو څخه استفاده کوي. پوه شوئ؟ آفرین. ښه راځئ ورته. همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي هېوادونه د اوبو او د خونو د ګرمولو لپاره د لمر له تودوخې څخه ګټه اخلي او هم برېښنا ورڅخه په لاس راوړي. لکه مخکې مثال ګورئ، دلته ګورئ دا دی دومره ډېرې شمسۍ دي، دلته ګورئ څومره ښایسته جوړې دي،
تاسو ورته ګورئ وینئ ګورئ ښه دا یوازې دا خو یو مثال ما درکړو ګورئ که دومره ډېر هم نه وي دغه یوه شمسۍ وي دلته خطوطونه یو ځای کړي که دغه یوه شمسۍ وي ګورئ موږ تاسو دونه څومره استفاده په خپل ژوند کې په خپل کور کې یې ګورئ که نه شمسۍ مو لمر ته لګولې له هغې څخه تاسو کولی شئ د برېښنا استفاده وکړئ د برق استفاده وکړئ د هغې څخه مثال تاسو کولی شئ په خپل کور ورباندې رڼا کوئ په هغې څخه استفاده کولی شئ خپله بیټرۍ ورباندې چارج کړئ له هغې څخه تاسو خپل کمپیوټر تلیفونونه هر شی چارجولی شئ که نه تاسو کولی شئ چې د لمر څخه مثال د نورې ټکنالوژۍ استفاده کوئ ما لکه مخکې چې مثال درکړو په تېره برخه کې په اوس وخت کې په اکثرو ځایو کې یو ډول آلې جوړې شوي دي چې دغه آینې کې لګېدلې وي بیا دغه لمر وړانګې ټول راځي په د آینو لګېږي د آینو څخه ټولې په یوه ځای منعکس کېږي هلته یو ځای ور جوړ کړی په باندې یو لوښی ایښی وي د اوبو چې په ډېر کم وخت کې یو لوښی د اوبو ایښوي ګوره دا استفاده شوه ګټه شوله ګورئ که نه نو اکثریت خلک د لمر په وړانګو باندې خپلې کوټې ګرموي ګورئ که نه خپلې خونې ورباندې ګرموي ځکه اوس ما خو مخکې په تېره برخه کې هم درته ویلې موږ تاسو یعنې کلیوالي مثال که ورکړم کوټې جوړوو کړکۍ لمر خواته پرېږدو صحیح ده تاسو خپله ګورئ هغه کوټه چې کړکۍ د لمر خواته نه وي سیوري خواته وي او هغه کوټه چې کړکۍ د لمر خواته وي څومره ډېر فرق لري اکثریت خلک یې خوښوي که نه ځکه لمر چې راولویږي کوټه رڼا شي لمر چې راولویږي نو موږ تاسو ته دغه د دغو لکه بالخصوص په ژمي کې له یخنۍ نه خلاص شو څه ځکه کوټه څومره د لمر په وړاندې ګرمېږي یعنې هغه دومره په بل شي نه ګرمېږي چې هوا یې ګرمه شوه د کوټې په ژمي کې ټوله کوټه ورسره ګرمه ده صحیح ده او هغه کوټه چې د سیوري خواته ده نو هغه به څومره مشکل ولري که نه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو د لمر د ارزښت په لوست کې څومره شیان ویلي ګورئ د هغو موږ تاسو په ژوند کې څومره مهم وو د موږ تاسو یعنې تر دې پورې چې د موږ تاسو ژوند که چېرې لمر نه وي نو د موږ تاسو ژوند به نه وي ځکه د موږ تاسو د ژوند په هره برخه کې لمر ډېر مهم وو موږ تاسو د ژوند په هره برخه کې په هره ټکنالوژۍ کې لمر مهم وو نو دا چې لمر دومره ارزښت لري نو موږ تاسو باید د لوی خدای جل په دو نعمت باندې شکر وباسو شکرانه یې ادا کړو چې تر څو زموږ تاسو دغه د ژوند د نعمتونو برخه نور هم پراخه شي درنو زده کوونکو درس نور نه وړاندې بس دی خو مګر کورنۍ دنده مو چې شوي د نن ورځ دپاره درس هم دومره بس دی کورنۍ دنده مو راتلونکي د ورځ دپاره دا وي چې تاسو به دا لوست صحیح په خپلو کتابچو کې ولیکئ ټول صحیح ده کومې پوښتنې چې شوي دلته دې ته به ځواب ورکړئ په خپلو کتابچو کې کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې کرښه پرې کاش کړئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ نو بله ورځ به زه تاسو ته همدغه لغتونه معنا کړم او تاسو ته به انشاءالله ستاسو مشکلات حل شي سمه ده تر بیا پورې په خدای سپارم ښې چارې